نن زموږ ویډیو په موبایل کې د شارټي پیدا کول او ختمولو طریقه ده. نو یو څو اضافه معلومات به دلته درکړم. یو خو یې فل شارټ ډېری په پاریسي کې راځي، هغه بیا نه جوړیږي. له فل شارټ د لاسه سیټ بندیږي. نو ډېری سیټونه نیمه شارټ کېږي، یعنې وي چالان خو برق زر ختموي او ګرمېږي سیټ. نو چې کله تاسو ته یو سیټ راسي چې هغه شارټ ته، نیمه شارټ ته، په اوله حصه کې شارټ ته، نو چې تاسو باید که چې کله سیټ بند کړ نو پاور سپلای کې به تاسې 5 ولټه برق جوړ کړئ. 5 ولټه برق چې تاسې کې راوستل، بیا چې تاسې کله تارونه د پاور سپلای موبایل ته ولګول نو موبایل کې ډېر په اسانه سره تاسې شارټ پیدا کولی شئ. چې دا خبره موږ تاسې ته د ویډیو د جوړولو منځ کې نه ده کړې. باید چې هر کله چې تاسې پوه شئ چې موبایل ستنه حرکت وکړي او سیټ چلانیږي یې شارټ نیمه شارټ ته، نو تاسې باید په پاور سپلای کې 5 ولټه برق راولئ او بیا چې تارونه ولګوئ، سیټ ډېر زیات ګرمېږي او پرزه تاسې ډېره په اسانه سره پیدا کولی شئ چې هغه کومه پرزه شارټ وي. نو د برق ولټیج چې له یو خوا نه د پاور سپلای نه پرې زیات شي نو ډېر په اسانه سره شارټ پیدا کولی شئ. او د فل شارټ طریقه مو هم په ویډیو کې ښوولې ده چې یو سیټ ته تاسې به ووینئ په هغه کې پاوریسي شارټ ته پاوریسي پیسټ ولیکئ. نو خدای دې وکړي چې دغه طریقې نه یو څه زده کړئ او ویډیو نه تاسې عذاب نه شئ، ځکه ویډیو کې ډېرې زیات خبرې دي چې ځینې خلک دي بعضې له ډېرو خبرو سره په ویډیو باندې سر نه خلاصېږي. باید څو وارې دا ویډیو وګورئ تر څو دغه شارټ طریقه باندې پوه شئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. څنګه کولی شو موبایل کې شارټ. نن زموږ ویډیو د موبایل کې د شارټي په باره کې ده. موبایل دوه ساحې لري، اوله حصه او دویمه حصه، او نیمه شارټ، فل شارټ. نو دا به تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم. د موبایل په دوه ساحو کې شارټ پیدا کېږي، اوله حصه او دویمه حصه. اوله حصه کې شارټ او اوله حصه څه ته ویل کېږي. چې موږ په موبایل کې بیټرۍ کېښودله او دې چې کوم ځای ته برق ورسېدو، یعنې بیټرۍ په موبایل کې کېښوده او هر هغه ځای چې مثبت د ټرمینل کې وصل شوی وي هغه ته اوله حصه وایي. مثال، بل مثال یې تاسو ته درکوم. که موږ بیټرۍ موبایل کې کېښوده، سپیکر ته برق راځي نه راځي، سکرین ته برق راځي نه راځي، مایک ته برق راځي نه راځي. نو هغو ته کله برق راځي چې کله موږ پاور بټن ونیسو، یعنې د چلانېدا بټن ونیسو، نو اول پاوریسي ته برق راځي. دغه پاوریسي ته برق راځي، نو له هغو وروسته سکرین هم رڼا کېږي، سپیکر هم اواز کوي، لایټ هم رڼا شي. له هغې نه مخکې موږ ته هېڅ هم نه ښکارېدل چې کله موږ پاور بټن نه ونیولی موږ ته هېڅ شی هم نه ښکارېدل. اوس مطلب که چیرې موږ موبایل ته بیټرۍ واچو او دا برق موږ ته په کوم ځای کې د میټر په واسطه معلوم شو، صحیح معلوم کړو، پیدا یې کړو د میټر په واسطه، دې ته اوله حصه وایي. له آیسي نه لاندې دا اوله حصه ده. صحیح شو، دغه وینې دا چارج آیسي ده، دغه سیم کارت آیسي ده. نو دغه څومره پرزې چې دغه لاندې لګېدلې دي، دا ټولې دغه د ټرمینل شاوخوا دغه لاندې چې کومې دي دغه، صحیح شو. نو دغه ټولې پرزې دغه په اوله حصه کې دي چې دا تاسې کومې وینئ له پاوریسي نه لاندې، دغه اوله حصه ورته ویل کېږي. او اوس په د شارټ په باره کې معلومات درکړو چې دا شارټ څه ته وایي. شارټ د مثبت او منفي چارج له یو بل سره لګېدو ته شارټ وایي. نو کله موږ موبایل چالان کړو، موبایل ډېر زیات ګرمېږي او بیټرۍ زر تسېږي. څومره چې شارټ ډېر وي هغومره بیټرۍ زر تسېږي، ختمېږي. او که څومره شارټ لږ وي نو هغومره بیټرۍ په کرار ختمېږي. او د شارټ موبایل کې چې چارج ختم شي بیټرۍ کې پرته وي، بیټرۍ تشه شي،
نو بیټرۍ یو څو ورځې کې پرته وي بیټرۍ پړسېږي. او اوس که موبایل شارټ و که نه نو موږ چې کله د پاور سپلای تارونه ورکړو صحیح شو د پاور سپلای تارونه دغه ټرمینل ته ورکړو نو دا پاور سپلای خو موږ ته دا معلوموي چې شارټ ده موبایل خو پیدا کول بیا جلا طریقه ده صحیح شو. نو موږ چې کله په اوله حصه کې شارټ وي نیمه شارټ وي په اوله حصه کې دلته شارټ وي که نه نو موبایل ستنه ویسي چې ستنه حرکت وکړي موږ به چالان کړی نه وي خو دلته به مصرف ویوړل سي نو پوه به شو چې موبایل شارټ ده او په نیمه شارټ کې موبایل لګیږي او په پل شارټ کې موبایل نه لګیږي چې په دویمه حصه کې شارټ وي موبایل نه لګیږي موبایل یو مخیزه بندي چې تاسې چلانوئ موبایل نه لګیږي تر څو پورې چې په پل شارټ کې تاسې شارټي لرې نه کوي موبایل نه لګیږي. خو اوس دلته موږ ته معلوم شي چې موږ څنګه د پاور سپلای تارونه ولګول نو دلته مصرف ویوړل سو ستنې حرکت وکړ نو موږ پوه شو چې شارټ ده نو څنګه یې اوس معلوم کړو چې اوس دلته کوم ځای کومه پرده شارټ ده صحیح شو. نو ځینې وخت تاسې کولی شئ چې څرنګه دغه تارونه ورکړل نو دلته به ګوته ګرځوئ صحیح شو ګورو به هغه ځای ډېر زیات ګرمیږي دلته به ږدئ دلته به ږدئ دغه د ټرمینل شاوخوا نو د ګوتو په واسطه یې هم معلومولی شئ په دغو ځایو کې تاسې به ګوته ږدئ تر ځنډه چې کوم ځای ګرمیږي نو د ګوتو په واسطه یې هم معلومولی شئ. او بله طریقه یې دغه ده چې په هغه ساحه کې به چې کوم ځای تاسې په وکاته چې دا ځای شارټ ته ګرمیږي نو هلته تاسې پیسټ واچوئ نو پیسټ په هغه ځای ډېر زر زر ویلې کوي. او بله طریقه یې دا هم ده چې د میټر په واسطه هم معلومولی شئ چې تاسې یو ځای په نښه کړل چې اوس دلته ځینې ډېرې پرزې دي چې تاسې وکتل چې ډېر زیات ګرمیږي نو هغه پرزې به ټولې یوه یوه معلوموو چې کومه روغې دي هغه نه په نښه کوو چې کومې خرابې دي باید هغه په نښه کړو. نو فرض کوو موږ دلته وکاتو چې دلته ځینې ډېرې پرزې دي چې تاسې څنګه پیسټ واچوئ نو هغه پرزه به ډېر زیات زر زر پیسټ ویلې کوي ګرمیږي به هم نو چې هغه پرده څنګه تاسې لرې کوئ ماته یې کړئ د ټویزر په واسطه نو پوه شه چې کومه پرده ډېره زیاته ګرمېدله او پیسټ یې زر زر ویلې کاوه نو پوه شه هغه پرده ماته کړه نو تاسې به وګورئ چې بېرته تارونه دي پاور سپلای ولګوئ نو شارټي به ختمه سوې وي صحیح شه. نو دا خو په اوله حصه کې شارټ ختمول اسانه طریقه ده. زه اوس د میټر په واسطه تاسې ته وښیم چې زه تاسې ته وښیم موږ ته خو معلوم شو چې په اوله حصه کې شارټ ده ستنه حرکت ویوړل برق مصرف ویوړل شو نو د میټر په واسطه به داسې معلوموئ چې تاسې به هېڅ برق نه ورکوئ تاسې به یوازې دغه زنګ تڼۍ ته چې ولاړئ دغه میټر مخامخ به یخ چیکینګ به کوئ نو زه یې اوس تاسو ته ښیم. نو دلته وړې وړې پرزې دي تاسې به یې معلوموئ نو د یوې پرزې چې کوم دواړه طرفه دي دلته هسې یو طرف تاسې ته ښیم مثال دغه یو پرزه ده نو تاسې به داسې معلوموئ څه که تاسې ته شماره درکړه میټر کې خو تاسې ته معلومیږي صحیح څه که شماره درکړه که تاسې په میټر کې شماره درکړه دا پرزه به یو تار به له دې خوا نه پې کېدي د میټر او بل تار به له دې خوا نه پې کېدي صحیح څه یو له دې خوا نه او بل له دې خوا نه نو تاسې ته به که شماره درکړه پوه شئ دا پرزه روغه ده په هغې به موږ کار نه لرو. او که له دواړو طرفه د اواز وکاو تاسې یو تار دا خو زه دومه حصه کې هسې پرزه تاسې ته ښیم خو لاندې به تاسې پرزې په دې طریقه یوه پرزه به په دې طریقه چیکوئ که داسې اواز یې درکړو لکه تاسې دواړو طرفه پاور سپلای تارونه ولګول خو موږ ته یې داسې اواز راکړو تاسې وینئ دواړو طرف ته موږ تارونه ولګول مثبت او منفي د میټر نو او داسې اواز یې موږ ته راکړو نو پوه شئ دا پرزه شارټ ده.
د پیسټ په واسطه یې هم معلومولی شو، د ګوتو په واسطه یې هم معلومولی شو. هغه ځای به ډېر زیات ګرمېږي، بیا به په یوه ځای تاسې پیسټ واچوئ، په هغه پرزه باندې پیسټ ډېر زر زر ویلې کوي. نه، پرزه ماته کړه، شارټ به ختم کړي. اوس راځو په دویمه حصه کې شارټ. په دویمه حصه کې شارټ په دې طریقه معلومیږي چې کله موږ د پاور سپلای تارونه ولګول، چې موبایل در راغی نه چلانیږي، د فل شارټ. نو موږ چې څنګه تارونه ولګول پاور سپلای، موبایل چلانو نو یوازې تارونه ولګول، نو ستنه حرکت نه کوي. نو چې کله موږ د چلانېدا بټن پاور بټن ونیسو، نو ستنه لږ حرکت وکړي بیرته صفر ته شي، خو چلانیږي نه. حرکت وکړي ستنه ولویږي، خو چلانیږي نه. دلته لږ لږ حرکت کوي، مصرف وړي. نو موږ پوه شو چې دا دلته چیرې شارټ ده. نو شارټ څنګه معلوم کړو؟ نو موږ به دا پاور بټن کلک نیولی، چې پرېږدو به یې نه، دا به م نیولی او دلته به د ګوتې په ذریعه ځای معلوموو چې کوم ځای ګرمېږي. بټن خو به م دلته نیولی، دا لږ مصرف څه وړي، دا دلته نو دلته یو پرزه لګیا ده، مصرف وړي، ګرمېږي، را ګرمېږي به، خو سیټ به نه لګېږي، ځکه دلته شارټ ده. نو موږ به د ګوتو په واسطه هم معلومولی شو. داسې به یو لاس ګرځو چې کومه پرزه ګرمېږي، آیسي ګرمېږي. د آیسي شاوخوا دغه څنګ ته تاسې وینئ، دغه څنګ دغه کومې دغه ډېرې پرزې چې لګېدي دا هم د آیسي سره دي. نو دغه ټولې پرزې به معلوموو، دغه پرزې به موږ معلوموو. له آیسي نه پورته کومې پرزې چې لګېدلې دي دا به موږ معلوموو. په یوه به ګوته ګرځوو چې کوم ځای ګرمېږي، په هغه ځای به پیسټ واچوو چې هغه پرزه ځینې وخت اسانه معلومیږي زر. یوه پرزه به یې پیسټ په زر زر ویلې کوي، ګرمېږي به. نو هغه څنګه ماته کړو، نو هغه څنګه ماته کړو، شارټي به ختمه شي. او د میټر په واسطه په دې کې هم دغسې معلومولی شي. نو فرض کوو که دلته ځینې وخت کتار په یو لاین موازي دغه پرزې لګېدلې دي، نو په دې کې که دغه یوه شارټ شوه، صحیح شوه، نو دا ټولې سره شارټ کېږي، منفي کېږي. نو موږ به د میټر په واسطه دا هم معلوم کړو، وایي چې په دې کې کومه مثبت که کومه شماره راکړه هغه نه په نښه کوو، چې کومه منفي اواز وکړ شمارې موږ ته نه راکولې، نو هغه ټولې به په نښه کړو. او په هغو ټولو به موږ پیسټ واچوو، په آیسي به هم پیسټ واچوو، او په دغو پرزې چې دا کومې موږ ته منفي اواز راکړ میټر کې دواړه طرفه موږ ته منفي اواز راکړو، په دې ټولو به موږ پیسټ اچوو. او بیا به د پاور سپلای په واسطه به موږ هغې پرزې ته برق ورکوو. صحیح، میټر به موږ بند کړو او دلته به موږ دا چالان کړو، دا پرزه شارټ ته. نو دا یوې ته برق ورکړه، دا نورو ټولو ته خپله برق ځي ان تر آیسي پورې. نو چې کله موږ دغه یوې ته داسې دواړو طرفه نه برق ورکړ د پاور سپلای نه، نو هلته به برق مصرف یولی شي. تاسې وینئ ستنې حرکت وکړ، نو دلته به پیسټ ډېر زر زر ویلې کوي. صحیح، نو موږ به دلته دغه ګوته ګرځوو او یا پیسټ په واچوو، نو هغه پیسټ به ډېر زر زر ویلې کېږي. صحیح، ټولو کې اول پیسټ ویلې کوي، نو موږ ته به درک ولګېږي چې دغه ځای شارټ ده، دا پرزه شارټ ده، هغه پرزه به ماته کړو، نو له هغې سره به شارټي بلکل ختمېږي. او داسې به نه کوو چې دغه ټولې منفي اواز موږ ته راکړي چې دا کوم موږ ډېرې په نښه کړي د میټر په واسطه موږ ته ډېرې پیدا شوې، نو ټولې به نه ماتوو، ځکه له دې سره سیټ خرابېږي. په دې کې یوه پرزه شارټ ده، دا موازي تړل شوي، له دې سره دا نورې پرزې هم شارټ کوي. نو د پیسټ په واسطه به موږ شارټ معلوموو. کېدای شي آیسي ډېر زیاته ګرمېږي، آیسي زر زر پیسټ ویلې کوي، نو بیا خو دا کار ډېر سخت ده، دا بیا نه جوړېږي. دا شارټ ده، دا په دویمه حصه کې دلته شارټ ده، صحیح، فل شارټ ده، نه چلانېږي. نو موږ به څنګه معلوموو؟ موږ خو تاسو ته طریقه وښووله. د آیسي خواته چې کومې ډېرې پرزې دي، صحیح، دغه لاندې، صحیح، نو له دې نه موږ برق ورکوو، برق آیسي ته ځي او آیسي نه دغه نورو ساحو ته ځي. صحیح، نو اوس ګورو چې کومه پرزه ډېره ګرمېږي، په آیسي به هم پیسټ واچوو او د شاوخوا پرزو به هم پیسټ واچوو. نو اوس خو یې موږ معلوم کړو. نو لومړی زه دغه سیټ ګورم چې هله چلانېږي نه چلانېږي، بند دی یو مخې ته.
نو اوس به یې وګورم. دا یو څه کم کم خو هیڅ حرکت نه کوي. صحیح شو. نو موږ به داسې چل وکړو چې اوس به دلته هیڅ حرکت نه کوي. نو داسې چل داسې دا شارټ ته نو اوس به موږ بیخي په صفر ولاړ ده، نه دا شارټ ته نه لګېږي. نو اوس څنګه معلوم کړو؟ خامخا دوه حصه کې شارټ ده. موږ به په آی سي باندې پیسټ واچو. صحیح شو. په آی سي باندې به پیسټ واچو، ښه زیات به واچو چې تاسو ته معلوم سي. موږ آی سي پکې پټه کړه، خو دومره خو به تاسې نه اچوئ چې یوارې تاسې بلد سئ. نو تاسې به لږ لږ پیسټ اچوئ. په دغو پرزو کې هم پیسټ اچوم. صحیح شو. کوم ځای ویلي هغه ځای پیسټ ویلي کوي. نو زه تاسو ته اوس ښیم دغه یو شارټ سیټ ته له موږ سره او فل شارټ ته نه چلانېږي، خو په نیمه شارټ کې بیا چلانېږي، ګرمېږي. په نیمه شارټ سي په د اوله حصه کې سیټ چلانېږي، خو برق زر زر خوري او ګرمېږي. نو کومه په ځای چې تاسې ولیدو په یو پر زه پیسټ واچوئ، هغه پیسټ ډېر زر زر ویلي کوي. زه دغه فل شارټ تاسې ته اوس ښیم. دا سیټ یو مخیزه بند ده. میټر موږ بند کړی ده. صحیح شو. خالي د میټر تارونه ډېر ښه صحیح لګېږي، دغه وړو پرزو ته دا تار نه لګېږي. نو زه دغه تارونه راخلم. میټر موږ بند کړی دی، د میټر تارونه هلته پرزې ته ډېر ښه لګېږي چې برق ورکړو. نو ما په ټولو پرزو باندې دغه په ورسي شاوخوا پیسټ واچول سي، تر څو موږ تاسو ته درک ښه صحیح ولګېږي چې دغه ځای ښه صحیح شارټ ده. نو زه تاسو ته ښیم. نو تاسې ولیدو. زه برق ورکوم دغه یو کپیسټر ته. ګوره هلته مصرف ستنې حرکت وکړ. نو کوم ځای چې پیسټ ویلي کېږي موږ به وګورو چې برق تر ځنډه ورکړو، بیا به تاسو ته اندازه وسي، ځکه هلته پرزه ډېره زر زر ګرمېږي. نو ګوره تاسې دغه پیسټ کوم پراته دي. نو موبایل راغی بند ده، خامخا تاسې وکتو شارټ ته فل شارټ ته. نو باید دغه ټیم په ټویزر او یا په هیډګن ځینې لرې کړي، ډېر په اسانه لرې کړي. خو که نیمه شارټ سي هم، یعنې په اوله حصه کې دا د ځینې د اوله حصې پرزې دا د آی سي لاندې دغه پرزې چې دي دغه کومې پرزې چې دي دغه تاسې وینئ. نو دلته ځینې پرزې دي، کېدای شي اوله حصه کې چې شارټ یي، ګرمېږي، چارج زر زر ختموي. خو ټیم باید خامخا ایسته کړي، ځکه موبایل شارټي پرزه بیا نه پیدا کېږي چې کوم ځای موږ ته معلومېږي نه چې کوم ځای کې شارټ ده. نو دغه ټیم باید خامخا دا ځینې ایسته کړي، ځکه موږ ته بیا معلومېږي چې شارټي په دغه ځای کې ده. که فل شارټي نو خامخا به بیا ایسته کوي. که نیمه شارټ هم که په دغو پرزو کې ځینې پیدا شو، که نه دغه ټیم به خامخا ایسته کوي، ځکه د اولې حصې ځینې پرزې په دغه آی سي نه لاندې چې پرتې دي دلته دي. نو بیا موږ ته معلومېږي چې په دغه ځای کې شارټ ده. دا باید خامخا تاسې نه ایسته کړئ. ټیم به لرې کوئ، بیا به تاسو ته معلومات کېږي چې په دغه ځای کې شارټ ده. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو دغه طریقه ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي.